بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي 10 کاله مې د واده کیږي، تر اوسه پورې اولاد نه لرم، ډاکټرانو ته هم تللی یم، نو یوه داسې شرعي نسخه راوښیه چې الله عز وجل اولاد راکړي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله فرمایي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله تبارک وتعالى د یو پیغمبر پر ژبه خپل قوم ته هدایت کی، وای تاسې د خپل رب څخه مغفرت وغواړئ، یقینا ستاسې رب بخښه کوونکی دی. که تاسې د خپل رب څخه مغفرت وغوښتئ، یعنې د استغفار مو ډېر ډېر ووایه، الله عز وجل به څو کاره وکړي، اورښتونه او بارانونه به پر تاسې وکړي، تاسې ته به ډېر مالونه او اولادونه زامنان در په برخه کې، او ستاسې لپاره به ښه باغونه پیدا کړي او ښې ویالې به تاسې ته وبهوي. نو استغفار ډېر ډېر ویل دا د دې دپاره ښه نسخه ده چې الله نارینه اولادونه درکړي. استغفر الله استغفر الله، یوازې دومره کلمه هم کفایت کوي. او استغفار په مختلفو الفاظو نور هم شته. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. که دا کلمات یې وایه هم، نو دا استغفار تر هر لمانځه وروسته د هر حرکت او سکون پر مهال دا استغفار ډېر ډېر، یعنې دغه کلمات ویل الله به اولادونه درکړي. او همدا ډول یو بله کلمه هم ډېره مجربه ده، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. دا کلمه هم زیاته وایه، رب عز وجل به نارینه اولاد درکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.